افسوس پښتنو په دین اسلام پسې خنداګانې مه کوئ جي زه ډېر زیات خفه کړم ملګرو محمد رضوان افتخار او عباس افریدي د افغانستان احمد شهزاد دوی په تبلیغ کې تللي چې په سوشل میډیا باندې د تصویران ډېر زیات وایرل دي تاسو ته پته ده مکمل تاسو د دې تصویران تاسو ته راځي ځکه تاسو دا ډېر خلک ګوري او بلکې زمونږ ډېر کسان چې هغه پسې خنداګانې کوي ولې خنداګانې کوي ځکه چې وایي دوی کرکټ هسې هم نشي کولی او دوی له پکار چې دغه کار شروع کړي تبلیغ ده ملګرو زمونږ الله پاک موږ له ښایسته دین ناکړی دی دا کرکټ خو انټرټینمنټ دی دوی خو هسې د یو بزنس دی خلک د روپو دپاره کوي ځکه داسې دپاره کوي چې ځان پکې روپۍ وګټي یو داسې کار دی یو کیل کود دی ملګرو او بل دا چې دین اسلام دی دا په هر یو باندې فرض دی ځکه چې هر یو له پکار چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر وکړي او چېرته هم په دین اسلام پسې خنداګانې مه کوئ که نه ډېر زیات به غرق شئ ګورئ ښه زما ټولو ته خواست دی چې چا هم دا کارونه کړي نو دا کار مه کوئ ځکه چې ډېرو یوټیوبران وایي چې دوی له دا کار پکار دی چې دوی اوس تبلیغ کوي که نه دوی هسې هم دغه نشي کولی کرکټ نشي کولی لیکن کرکټ خو هسې پالتو لوبه ده که دا چا وکړه او که ونه کړه خو موږ له پکار دی چې موږ په دین اسلام باندې عمل وکړو امر بالمعروف او نهي عن المنکر موږ له ټولو له پکار دی که نه چې موږ دغه وکړو که نه بیا چې محمد رضوان نه دی چې الله پاک خو ښایسته پیدا کړی دی ښایسته خوی یې ورکړی ځکه چې نه جینکو ته ګوري او نه که تاسو سوچ وکړئ نه جینکو څه په خیر کوي په تاسو ته ګوره کله چې میچ ختم شي هغه د هغه سره چېرته هم په خیر نه کوي زما ټولو ته خواست دی چې چېرته هم دا کار مه کوئ دا ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ چې چا هم دا کار کړی پکار دی چې تاسو په دې کار باندې خفه شئ دین اسلام ته په سپکه مذاق مه وړوئ ګوره ډېر زیات به غرق به شئ ښه زما ټولو ته خواست دی یار دا ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې نورو پښتنو ته هم ورسي